جیګ یا اوږد قد لرونکي انسانان. نمبر 10 ډون کوهلر. دا د دسمبر په اول تاریخ په 1925 کال کې په امریکا کې پیدا شوی و. د ده جګوالی 8 فوټه او 2 انچه و. دا هم د خپل وخت یو جګ انسان و. د ده اوږدېدل په 10 کلنۍ کې شروع شوي و. د ده داسې کېدل د یوې ناروغۍ له امله شوي و. د خپل اوږد قد له امله د ډېرو ستونزو سره مخ و. ده په ټول ژوند کې صرف په یو پلورنځي کې کار کوه، ځکه دی دومره جګ و چې د نورو کارونو په کولو کې ورته زیاته ستونزه رامنځته کېده. د ده نوم هم په ګینیس کتاب کې لیکل شوی. نمبر 9 برنارد کوین. دی هم په 1950 کال کې په امریکا کې پیدا شوی و. د په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا طرف نه په جنگ کې برخه اخیسته، خو دی د دې لپاره وانخیستل شو چې د ده قد ډېر جګ و او دښمن سم په نښه کوی شو. د ده د مرګ نه مخکې د ده قد 8 فوټه او 2 انچه و، او کله چې دی مړ شو د 30 کالو په عمر، نو دی بیا ناپ کړی شو. جګوالی 8 فوټه او 4 انچه تختی و، چې دی هم د یوې ناروغۍ له امله داسې شوی و. نمبر 8 اډورډ بیاپر. د ده پیدایښت 18 جنوري 1981 کې په کاناډا کې شوی و. د ټول عمر په یو سرکس کې کار کوه چې نوم یې برینم اینډ بیلیسیس و. د ده جګوالی 8 فوټه او 3 انچه و، خو دی د دې نورو ټولو نه جلا و. په ده کې زور هم زیات و. ده به په سرکس کې درانه د اوسپنې شیان جګول، او یوه بله یې دا ده چې ده په خپلو لاسو اسپې هم جګولې. نمبر 9 ویکاس کمار روپل. د ده پیدایښت 21 جنوري 1980 کال کې په هندوستان کې شوی و. د ده جګوالی 8 فوټه او 3 انچه و. د هندوستان په بالیووډ سینما کې هم کار کړی. نمبر 10 لیونارډ سټیډنیک. د ده پیدایښت 15 اګست په 1901 کال کې په اوکراین کې شوی و. د ده جګوالی 8 فوټه او 15 انچه ښودل شوی. د ده زیات اوږدېدل په 16 کلنۍ کې شروع شوي ول. نمبر 15 سلطان کوسین. دا 10 دسمبر 1982 کال کې په ترکیه کې پیدا شوی و. د ده جګوالی 10 فوټه او 3 انچه و. د ده نوم هم په ګینیس بک کې لیکل شوی. دا انځور خو به تاسو لیدلی یې. ده په 2014 کې د نړۍ تر ټولو کوچني انسان سره په لندن کې ولیدل. نمبر 4 واینو مایلرن. د ده پیدایښت 28 فرواري 1909 کې په فنلنډ کې شوی و. د ده جګوالی په 21 کلنۍ کې 7 فوټه او 14 انچه و، او دی چې کله مړ شو د ده اوږدوالی بیا ناپ کړی شو، نو بیا یې جګوالی 8 فوټه او 3 انچه و. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ داسې نورې ویډیوګانې هم تاسو تر ټولو مخکې وګورئ. نمبر 3 روبرټ ویټلو. روبرټ ویټلو د نړۍ یو اوږد انسان و. د دې اندازه تاسو د دې خبرې نه لګوئ چې دی د پیدایښت په لومړۍ ورځ 3 فوټه او 3 انچه و، او د پیدایښت په 8مه ورځ دی د خپل پلار نه هم جګ شوی و چې 15 فوټه او 11 انچه و. او صرف دومره نه بلکې په 13 کلنۍ کې د ده قد 8 فوټه او 4 انچه و. نمبر 10 جوهان روګن. دا د نړۍ دوهم زیات قد لرونکی انسان و. د ده پیدایښت 14 فروری 1968 کال په امریکا کې شوی و. د ده قد هم 13 کلنۍ کې په زیاتېدو شو، او دی په 1915 کال کې مړ شو. نمبر 1 جوهان اف کیرول. دی په 1932 کال کې په امریکا کې پیدا شوی و. دی د 2 ناروغیو سره لاس او ګریوان و. په 1968 کې دی ناپ کړی شو نو 7 فوټه او 10 انچه و، خو دی چې کله مړ شو بیا ناپ کړی شو نو 8 فوټه او 7 انچه و. نو ملګرو ویډیو تر دې دی و. تاسو ته پکې کوم یو ډېر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.